ټایم دی 11:30 درېیمه روژه ده زبردست موسم دی یاره بازار ته روان یم سودا د هغه راوړم ما پسټ ویډیو اپلوډ کړی وه په 29 مارچ 2019 کې او نن دی 27 اپریل 2020 زما د یوټیوب چینل یو کال کمپلیټ شو اولنی ګول ما دا ایښودی و چې زه به 1000 سبسکرایبرز په 1 ایرز کې اخلم خو هغه کمپلیټ نه شو 1000 سبسکرایبر زما په 14 منثs کې کمپلیټ شو مطلب 1 ایئر او 2 منثs په دې کې 1000 سبسکرایبرز کمپلیټ شو او زما په چینل باندې تقریبا 7000 پلس ویوز دي ما چې د کله نه هم ولاګینګ سٹارټ کړی دی نو زما د ټول نه غټ خواهش دا و اولنی چې فرست I want to discover my city like a village discover my village sorry to discover my village غالګي چې د 14 کیلومتر د منګوري نه په فاصله کې دی غالګي یو داسې مین ویلیج دی چې هغه د دوه سیټیز په مینس کې دی د بیرکوټ او د منګورا کله چې اولنې د سوات ریاست په 1850 کې قائم شو نو اخوند صاحب سیدو بابا په مشوره باندې اکبر شاه چې دی هغه د سوات اولنې بادشاه کو او غالګي چې دی هغه د سوات اولنې دارالخلافه کو ځکه غالګي د غالګي کم جیوګرافیکل لوکیشن په هغه وخت کې ډیر خو پخوانو خلکو ډیره هیستوري و او یو ډیر خزیو د اوسېدو لپاره کرمتنګي پړانګدرا بروازه خرو پیوچو ته زه تلم خو د پیوچو ولاګ یا ویډیو پای وخت کې ما نه جوړ کړ ځکه چې پیوچو ته زه ډیر مخکې تلم او زه صرف یو پیره تلم پیوچو ډیر لري تقریبا یو شپږ غنټې لاره ده وته پیدل کله هم په غالګي په غرونو باندې واور وشي نو ډیر خلک چې د واوري لپاره خرو ته ځي بروازه یو ډیر زبردست ځای دی ټولې چینې چې دی هغه د بروازي نه راځي د غالګي کم خړ چې دی د هغې کم ټولې اوبه چې هغه د بروازي نه راځي ځکه چې هلته دومره ډیرې چینې دي او د هغې چینو اوبه چې دی هغه دلته راځي غالګي کې چې کم هم ټانکو ته پیپون راغل دی هغه د بروازي د چینو نه راغل دي پړانګدره کې هم چینه د هلته خلک چکر دپاره ځي خو پړانګدرې ته به یې پړانګدره ځکه وي چې په هغې وخت کې به په دې ځای کې پړانګان چې دی د لومبړې په شانتي نو ځکه ورته پړانګدره وایي او کرمتنګ چې ډېر مشهور ځای دی غالګي خلک چې دی ډېر زیات کرمتنګي ته ځي This is all about my village.